د پولیسو په ملي او تخصصي روغتون کې 3 پروژې تکمیل او نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. پرانیست غونډې ته د کورنیو چارو وزارت د تامیناتي چارو مرستیال الحاج مولوي عبدالله مختار په ګډون نور مشران هم ورغلي وو. غونډه د کلام الله مجید د څو آیتونو په تلاوت سره پیل شوه. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. په سر کې د پولیسو د ملي او تخصصي روغتون د پالیسۍ مرستیال د یاد پروژو په هکله معلومات ورکړل. خوشحاله یم چې نن د سایې په عمومي ریاست کې د 2 اساسي او مهمو سیستمونو پرانیستنه کیږي چې لومړی د HMIS یا روغتیايي معلوماتو مدیریت سیستم او دوهم د تحویې سیستم ده. د دواړو په اړه مختصر معلومات تاسو حضور ته وړاندې کوم. HMIS د نوي او په عصري وسایلو سمبالې نړۍ هغه پرمختللی سیستم ده چې په مجهزو روغتیايي خدمتونو کې د چارو د ښه تنظیم او سالم مدیریت په برخه کې کار ورڅخه اخیستل کیږي. حسابي روڼتیا، ناروغانو ته اسانتیاوې او درملو د مدیریت یوه ډیره اسانه، دقیقه او پرمختللې طریقه ده چې په ټوله نړۍ کې له همدې پرمختللي سیستم څخه کار اخیستل کیږي. د HMIS سیستم له برکته له نن څخه وروسته موږ په مرکزي پولیکلینیک کې له قلم او کاغذ سره مخه کوو. د ناروغانو معاینات، د درملو نسخې، د ناروغانو راجستریشن او په مجموع کې ټول روغتیايي علمي کار به د کمپیوټر او سیستم له لارې پر مخ بیول کیږي او د ناروغ ټول اسناد به د کلونو لپاره په سیستم کې ساتل کیږي. هر کله چې یو ناروغ دوهم ځل لپاره مراجعه کوي، ټول پخواني سوابق او د ناروغۍ پخواني لوحې ته په کتو به اجرات کیږي. همدارنګه د تحویې سیستم چې په مجهزو روغتونونو کې شتون حتمي وي، د تعمیراتو محترم ریاست په زیار، د برېښنا محترم شرکت په پوره مرستې، خصوصا د سپاس برق په انتقال کې او د کور جوړونې محترم ریاست په هڅو او زیار دا پروژه جوړه او ګټه اخیستنې ته وړاندې شوه. د تحویې سیستم د روغتون د هوا په تبادله کې اشد ضرورت بلل کیږي او د ساري او شفاخانوي امکاناتو څخه د مخنیوي په لار کې یو ستر ګام بلل کیږي. دا سیستم به انشاءالله په دوامداره توګه روغتون ته پاکه هوا تامین کړي. یو ځل بیا د برېښنا له قدرمن شرکت، د کور جوړونې له قدرمن شرکت او د کورنیو چارو وزارت له رهبرۍ او د تعمیراتو ریاست له رهبرۍ د زړه له کومې مننه کوم چې دغه پرمختللی سیستم په جوړونه کې د ساحې له ریاست سره مرسته کړې ده. ورپسې د کورنیو چارو وزارت د تامیناتي چارو مرستیال خبرې وکړې او د داسې پروژو پلي کول یې د هیواد په بیارغونه کې اړینې او د ویاړ ځای وباله. د دغه منور مجلس ټولو ګډونوالو وروڼو ته او خاصتا د کورنیو چارو وزارت ته د روغتیايي چارو محترم رئیس صاحب او شفاخاني محترم قماندان صاحب، سرطبیب صاحب او د دغو پروژو چې مونږه نن د هغې د فیل او د افتتاح شاهدان یو، کومو شرکتونو ګډون کړی ده او دا کار یې په شریکو هڅو مخته بیولی ده. ټولو وروڼو ته اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د صحي چارو ریاست چې نن په دې وتوانېده چې د 3 هغه مهمو پروژو افتتاح کوو، دا بیا خاصتا د موږ دپاره د کورنیو چارو وزارت او په کورنیو چارو وزارت کې د تامیناتي معاینیت د صحي چارو دپاره یو ښه ابتکار او لویه لاسته راوړنه ده. الله جل وعلا شانه دې د صحي چارو ریاست او چا هم چې په دې کې زیار او کوښښ او هڅه کړې ده، الله دې ورته قبوله کړي او د راتلونکي لپاره دې هم الله د داسې مزیدو ابتکاراتو نوښتونو وړتیا ورنصیب کړي. د ملي پراختیا شرکت استازی د غونډې بل ګډونوال و او د خپل کړنو په هکله یې خپل معلومات د مسئولینو سره شریک کړل. پروژه ترمیماتی که به خاطر ترمیم شفاخانه 300 بستر پلیس با ما یعنی با شرکت انکشاف ملی عقد شده بود، در 2 بخش عمده بود. یکی بخش ترمیمات
شفاخانه تشنابای شفاخانه پلیس و دوم اعمار تهیه و نصب سیستم ایچیو یا ایرنگ هندلینگ یونت یا سیستم تهویه هوا که مجموع قرارداد ما با میاردو پکیج حدود 35 میلیون و 798 میلیون افغانی است که از جمله 17 میلیون افغانی بر ما تا حال پرداخت شده و باقی مانده پول که همراه با تامینات 17 میلیون 17.9 میلیون میشه تا حال باقی مانده. از مزایای سیستم که در نظر گرفته شده بود و از طرف ما تطبیق شده است که با فعال شدن از این سیستم میتونه تمامی باکتریاهایی که در داخل تعمیر شفاخانه موجود است از بین ببره، حتی تا اندازه 0.5 میکرون و مگر میکروب باشه در داخل شفاخانه این سیستم توانایی داره که این میکروبا را از بین ببره، چون اینجا مریضایی که میان تعداد مریضا و جمع شدن مریضا باعث میشه که امراض بیشتر انتشار بکنه و این سیستم یکی از این خوبیش است که امراض از بین میبره باکتریاها را. و دیگه خوبیش است که تمامی بوی تعفن از داخل تعمیر میکشه و به بیرون انتقال میده و همچنان به خاطر از اینکه صحت بیمارا خوبتر و بهتر باشه و بیشتر مریضشون شدت پیدا نکنه، هوای تازه را این سیستم به داخل تعمیر میکنه و همچنان این سیستم با تمامی معیاراتی که در نظر گرفته شده این کار میکنه. د ویلو وړ ده چې اسنادو د کمپیوټري کولو د روغتون د هوا د تصفیې پروژه او د برق د وصل پروژه هغه اساسي پروژې وې چې د مسؤلین له لوري پرانیستل شوې.